سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې کوپر ته د سره کوپر مه وایه کوپر ته د سره کوپر مه وایه مړي ته اوده وایه که ژوند کوې. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل کوربان نګار علم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کوي. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ضلع بونیر یو نوموړی شاعر منیر بونیري صاحب له. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه غزل نیم هم واورو. وخت مو نه اخلم او مخامخ کېږو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. منیر بونیري صاحب، وختونه مو څنګه تېرېږي؟ شکر دی. د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ ادب سره تړون د 2009 د 2009 نه ستاسو د ادب سره تړون دی. منیر بونیر صاحب، ډېر کار مو په څه باندې کړی دی؟ غزل، ټپه وغیره په څه باندې مو ډېر کار کړی؟ غزل مې ډېر لیکلی دی او نظم باندې مې هم کار کړی دی او زیات مې غزل لیکلی. ډېر ښه دي. منیر بونیري صاحب، کتاب مو چاپ کړی دی یا مو دې طرف ته څه اراده شته؟ ډېر مینهوال ستاسو د کتاب په انتظار باندې دي. کتاب را روان دی، سپینې سپینې مه وایه، انشاءالله لوی اختر له به راورسي. الله دې وکړي چې دغه کتاب زموږ د مینهوالو ترلاسه شي. منیر بونیري صاحب، واجدلي صاحب چې د ادب دپاره دا کمې هلې ځلې کوي، دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ نو ډېره ښکلې خبره ده، خو چې دغه تسلسل بیا سړی وساتي او دغه تر اخره پورې دغه کار بیا جاري وساتي او په ایماندارۍ یې وکړي، نو ډېره ښکلې خبره ده. مننه جي. منیر بونیر صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینهوالو ته به څه ډالۍ کوئ؟ شعرونه خو زما تقریبا ټولو خلکو اورېدلي دي او نه وي داسې څه شته نه، خو غزل نه مخکې به څو شعرونه ووایم چې زه ورباندې خپې نه ږدم ماران ماته څه نه وایي، چې زه ورباندې خپې نه ږدم ماران ماته څه نه وایي، پیریان له ما نه څه غواړي پیریان ماته څه نه وایي، زما نه دې دا خپل مسلمانان رونه قلار شي چې زه مندرې نه ورانوم هندوان ماته څه نه وایي، زما نه دې دا خپل مسلمانان رونه قلار شي چې زه مندرې نه ورانوم هندوان ماته څه نه وایي، زه یې نه وینم په ما پسې بلا را پسې شوې دوی ښه ویني خو دا منافقان ماته څه نه وایي. او غزل څه داسې دی چې خلک خپلې فاصلې وښي لګیا دي، خلک خپلې فاصلې وښي لګیا دي، پښتانه یو بل له خپې وښي لګیا دي، خدایه ښکلی باران وکړي موسم یخ کې پیغلې ځان ته مې پټې وښي لګیا دي، هغه ما تا ته چې یوې شراب حرام دي، هغه ما تا ته چې یوې شراب حرام دي، هغه خلک خو کاسې وښي لګیا دي، ستاسو خار دی خو سینګار د چا په سر دی، پښتانه پکې بیلچې وښي لګیا دي، منیر جانه لیونیه ته یې نه اورې لیوني درته نارې وښي لګیا دي. ډېر ښه دي، ډېر ښکلې او ډېر زړه پورې غزل مو را سره شریک کړو. کتونکي راغلي وو د منیر بونیري صاحب خواله چې د ادب په پاڼو کې یو ځلنده ستوری دی، په ډېر لږ وخت کې ډېر لوی نوم پیدا کړی دی او نن سبا د سوشل میډیا د لارې ښایست هم دی. کتونکي د هغوی ډېر شعرونه چې کوم دی په شوق سره اوري. زړه مو غواړي چې یو غزل ترېنه بل هم واورو او زموږ د دې کتونکو فرمایش دی چې موږ ته د هغه غزل وړاندې کړي منیر صاحب چې په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي. نو منیر صاحب څنګه مو خوښه ده؟ دغه غزل به درته ووایم چې زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي، زما هم څو رقیبان دي خو هندوان دي، په جنۍ باندې پیریان دي خو هندوان دي، زه پې ګران یم په ما ګران دي، په ما ګران دي، زه پې ګران یم په ما ګرانه، ستا غمونه مې یاران دي خو هندوان دي، د پردو زړونو نه سمه حیا اخلي، د پردو زړونو نه سمه حیا اخلي، ښکلي بیا هم په مونږ ګران دي خو هندوان دي، ته بیخي د دوی په شانې مسلمانې، ته بیخي د دوی په شانې مسلمانې، دوی هم بلکل ستا په شان دي خو هندوان دي، دا یاران نه دي ماران دي، دا به یې اخري د منیر سره روان دي خو هندوان دي. ډېر ښه دي، ډېره مننه. منیر بونیري صاحب، ډېر ښکلې او ډېر ښایسته غزل مو را سره شریک کړو. منیر بونیري صاحب، د هریچن ټي وي کتونکو او د ستاسو د مینهوالو همیشه دغه غوښتنه ده زموږ نه چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ، د هغوی نه به د هغوی د خوښې غزل یا نظم وغیره ضرور اورئ. نو دغه فرمایش کوم راته پوره کړو نو ډېر خوند به وکړي.
یو زوړ غزل به ورته ووایم چې درد په پرهرونو کې تنګ شوی دی درد په پرهرونو کې تنګ شوی دی خلک په ښارونو کې تنګ شوی دی چا مندر ګریجې ته زنځیر واچو څوک په جوماتونو کې تنګ شوی دی چا مندر ګریجې ته زنځیر واچو څوک په جوماتونو کې تنګ شوی دی یو کور کې اوسېږي خو چې دا ولې رور په خپلو ورونو کې تنګ شوی دی دغه سړی څومره بدنصیبه دی دی زموږ په زړونو کې تنګ شوی دی دغه سړی څومره بدنصیبه دی دی زموږ په زړونو کې تنګ شوی دی دې ظالم سامراج دومره بدنام که چې حسن په عکسونو کې تنګ شوی دی لویه شو منیره ستا د لاس بنګړی نور مې مړوندونو کې تنګ شوی دی طاهر زمان او نګار عالم ته دغه ډالۍ وي چې ته به رانه خارو خورې ما به انتظارو خورې ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خورې دی یوازې مه پرېږدی زخر به په لارو خورې وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خورې دی یوازې مه پرېږدی زخر به په لارو خورې وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلارو خورې دغه لږ مازغه مې دی دا به راله یارو خورې ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خورې دا سړی خفه شي نو بنګ اوس کې کوکنارو خورې دومره غوسه مه کوه دا به د سینګارو خورې دا سړی خفه شي نو بنګ اوس کې کوکنارو خورې دومره غوسه مه کوه دا به د سینګارو خورې نیم غوزان درو رسی نیم په لار ریوارو خورې ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خورې یا به د نظر وخورې یا به د ازارو خورې ای د چا خیرې به د ګل غوندې رخسارو خورې یا به د نظر وخورې یا به د ازارو خورې ای د چا خیرې به د ګل غوندې رخسارو خورې یمونې رزړه به دې دا بې ننګه یارو خورې ته د ښاره نه راځې تا خو د ښامارو خورې ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښایسته غزل مو را سره شریک منیر بای زمونږ چې کوم کتونکي دي د هریچون ټي وي کتونکو ته به څه پیغام ورکوئ بس پیغام خو دغه دی چې ژوند وکړئ مینه وکړئ ولم ژوند ته پرېږدئ په خپله هم ژوند وکړئ دغه لنډ پیغام مننه جي منیر بونیري صاحب ډېره مننه چې د دومره مصروفیاتو باوجود مونږ دلته منیر بونیري صاحب راغلو مونږ له یې وخت راکړو زمونږ سره یې ناسته وکړله مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زمونږ پروګرام نوې سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربان نګار عالم او کیمرامین تحسین الله ته ورکړي اجازه چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان